د هیواد پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د افغان جنوب مکتبونو او د افغان ښځو په هکله مهمې څرګندونې کړې دي. ډاکټر صاحب غني ویلي باید په افغانستان کې تعلیم آزاده کړی شي او کنه زمینه باید ورته حتمی برابر شي. ډاکټر صاحب غني ویلي دي که دغه ورځ هم تیرې شولې نو موږ به ډېر شاته ولېږو. په 2024 کې باید طالبان خامخا د افغان جنوب مکتبونو او افغان ښځو ته د اجازه ورکړي چې خپلو پوهنتونونو ته ولاړ شي. ډاکټر صاحب غني وایي زه ډېر خواشینی یم چې زموږ په هیواد کې څوک مدرسو او تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. ډاکټر صاحب غني ویلي دوی ته باید د ځان نه مدرسې او ښوونځي جوړ شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د هیواد پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د زده کړو د ورځې په مناسبت خپل غږیز پیغام کې یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغانان جنو ته د زده کړو زمینه مساعده او د تعلیمي مراکزو دروازې دې پر مخ پرانیستل شي. ښاغلي غني ویلي زده کړې د هیواد د پرمختګ، هوساینې او عزت بنسټ دی. هیله لرم چې د هیواد نجونې پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې ژر تر ژره پرانیستل شي تر څو زموږ ځوانان د زده کړو عالي کچې ته ورسیږي او هیواد مو له احتیاجۍ خلاص شي چې آزاد او پرمختګ ته ورسیږو. د هیواد پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې هم له بهرنیو سفیرانو او نورو ولسي مشرانو سره په کتنو کې ویلي وه چې د طالبانو له مشرانو یې غوښتي تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځي خلاص کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.